کتاب در سره په هر ډول حالاتو کې ملتیا کوي. د پښتو ژبې د تدریس اصول دویمه برخه. لیکوال پوهاند محمد رفیق غږ شاه محمد بشیر. د مباحثې یا مناقشې میتود. دا میتود نسبت د سوال او ځواب میتود ته یو څه پراخ او آزاد بحث وي. د نظریاتو د تبادلې امکان پکې زیات وي، مګر د سوال او ځواب میتود ته د ډیر ورته او نږدې میتود پیژندل شوی دی. په دې میتود کې ټولو زده کوونکو ته د نظر د څرګندولو او خپلو دلایلو د ویلو چانس زیات وي. په داسې بهیر کې ټول زده کوونکي د خبرو کولو حق مومي، د موضوع په اړه فکر کوي او فعال وي. د موضوع په اړه غني معلومات ترلاسه کیږي. یو د بل له پوهې او تجربې او تفکر څخه اغیزمن او وړ معلومات هر یو خپلولی شي. په دې میتود کې باید ښوونکي شاګردان داسې وڅاري او لارښوونه وکړي چې له موضوع څخه ونه وځي، هسې په نورو تشو خبرو وخت ضایع نشي. په مناقشه کې خبرې اترې له یو سوال یا پوښتنې څخه راپیلیږي، ځواب مومي او یوې پایلې ته رسیږي. کله بیا بحث له موضوع څخه بل لور ته ځي. ښوونکي باید کوښښ وکړي چې مناقشه خپل اصلي لور ته بیرته راوګرځوي چې له اصلي موخې څخه لرې نشي. دا میتود تل ډیر وخت اړتیا لري. ښوونکي باید په درسي پلان کې پیدا کوونکو ستونزو او خنډونو ته له مخکې نه پاملرنه کړې وي. د دې میتود په کارولو سره چې یو پیاوړی میتود پیژندل شوی دی، لاندې ګټې لري. لومړی، په ټولګي کې د ګڼو شاګردانو او ښوونکي تجربې او افکار درس غني کوي. دویم، ټول زده کوونکو ته د ګډې زده کړې او هڅونې چاپیریال رامنځته کیږي. دریم، د ښوونکو او زده کوونکو دوه اړخیزه پوهه او معلومات زیاتیږي. څلورم، د زده کوونکو پوهه او زده کړه په ښه توګه ارزول کیدای شي. پنځم، د مباحثې په لړ کې د درس د ټاکلو موضوع څخه نور اضافي معلومات زیاتیږي، تجربې او نظریې سره څرګندیږي. شپږم، د زده کوونکو ترمنځ د علمي بحثونو تجربې، اړیکې او پیژندګلوي لا بشپړیږي. اووم، هغه زده کوونکي چې په درس کې ګډون نه کوي یا فعاله برخه نه اخلي، هغوی ته د خبرو او معلوماتو د وړاندې کولو زمینه او شرایط برابریږي. اتم، یو بل سره مینه او پیژندنه د خبرو او خطابي فن او جرأت لا پیاوړی کیږي او هم یې په ځان او نورو د باور حس رامنځته کیږي. په رواني لحاظ ډاډمنتیا ترلاسه کوي. په لنډه توګه ویلی شو چې په دې میتود سره ډله ییز بحثونه، ګروپي مناقشې په مختلفو طرزونو سره ترسره کیږي. د دې میتود ګټې او اغیزې د ټولو شاګردانو په فعال ګډون سره د ښوونکي په ښې لارښوونې، څارنې او ارزیابۍ پورې اړه مومي چې د ټولګي لپاره یو ډول د زده کړې شرایط او چاپیریال چمتو کړی شي. انکشافي میتود. دا میتود د پیدا کولو، کشفولو او لارموندلو معناوې خاندي. د دې په مرسته ښوونکي کولی شي چې زده کوونکو ته هغه لارې په ګوته کړي چې شاګردان خپلې پوهې ته پراختیا ورکړي، واقعیتونه درک کړی شي، په خپله د درس او موضوع څخه نتیجه اخیستنه هم وکړي. زده کوونکي فعال وي، فکر کولو ته هڅول کیږي، درسي پرابلمونه په خپله حل کوي. د ښوونکي پر ځای خپله شاګردان په درسي بهیر کې ښکارنده ونډه لري. ښوونکي لارښوونه کوي، زده کوونکو ته د دې میتود په کارولو سره د فکر کولو او نظریو د څرګندولو شرایط برابروي. د دې میتود په کارولو سره ښوونکي داسې درسي چاپیریال رامنځته کوي چې زده کوونکي لومړی د یوې پوښتنې یا پرابلم سره مخامخ کوي، چې بیا د هغې په ځواب موندلو سره زده کوونکي ژور فکر کولو او د موضوع د ژور درک او لا پوهېدو په موخه په هر لا پسې توګه نویو هڅو او نظریو څرګندولو ته مخه کوي او معلومات یو به بل پسې زیاتیږي. تر هغې پورې درسي موضوع انکشاف او پراختیا مومي چې اصلي موخه او پریکړه د اړوند درس ترلاسه شي. په دې میتود کې باید پوښتنې یا سوال داسې مطرح شي چې د زده کوونکو له سویې سره سمون ولري. په داسې بهیر کې د اکثریت لپاره د پوهې د پراختیا وړ شرایط او زده کړه رامنځته کړای شي. ښوونکي د دې میتود په کارولو سره د لارښود او ښه مشاور یا سلاکار په توګه مرسته کوي. هغه لارې چارې پوښتي او وړاندیزونه ورته کوي چې د هغوی د ذهن او پوهې د پراختیا او پیاوړتیا سره مرسته وکولای شي. شاګردان په خپله یا بیا د حل لاره پیدا کوي، د موضوع شننه ترسره کوي او یوې ټاکلې پایلې ته رسیږي. په دې میتود کې د پرتلیزو یا مقایسوي حالاتونو او څرنګوالي څخه اغیزمنه ګټه اخیستل کیږي. هغوی د یو لړ سوالونو او ستونزو سره مخامخوي. دې ته زده کوونکي هڅوي چې یو د بل په ځوابونو کې په تدریجي توګه زده کوونکي د ښوونکي په لارښوونه اصلي درسي موخه پیدا او منطقي نتیجه اخیستنه وکولای شي.
په دې لړ کې د پوهې لمن پراختیا او ژورتیا مومي. دې میتود ته د پیدا کولو، موندلو او د مسلو د حل کولو د لارو چارو میتود هم ویل شوی دی. عملي یا نمایشي میتود. دغه میتود ننداره‌ییز، نمایشي او د کتنې یعنی مشاهدې په دود ترسره کیږي. د دې میتود په کارولو سره زده کوونکي په ځانګړې توګه کوچنیان د لیدنې او کتنې په بهیر کې نسبتاً اوریدلو او ویلو ته ډیر څه په اغیزمنه توګه او ژر زده کوي، موخې ته ژر رسیږي. په دې میتود کې ښوونکی یو کار، یو فعالیت په عملي توګه زده کوونکو ته ورزده کوي. د عملي کردار او کړنې په نتیجه کې زده کوونکي هغه ژر زده کوي. په لنډه موده کې ډیر معلومات او تجربې ترلاسه کولی شي. د عملي زده کړې په لړ کې شاګردان ډیر مهارتونه زده کوي یا دوی یې په ژوره توګه په ذهن کې ساتي. د ښوونې او روزنې ماهرین وایي چې یوازې اورېدل هېرېدل وي، کتنه او مشاهده زده کړه وي، عمل او پلي کول د تجربو په یو فعالیت پوهېدل وي. د دې ځانګړنو په درلودلو سره نوموړی میتود د تدریس او عملي ښودنې او کتنې په بهیر کې د زده کوونکو لپاره یو غوره او اغیزمن میتود پیژندل شوی دی. د دې میتود له لارې څخه پوهه، زده کړه او تجربه په ذهن کې تلپاتې کیږي او هم په اسانه توګه له ذهن څخه نه وځي. د همدې میتود په کارولو سره زده کوونکي فعاله او اغیزمنه پوهه او زده کړه ترلاسه کولی شي. هغه زده کړه او پوهه چې په خپله د عمل په ډګر کې لاسته راغلې، هغه پوهه په عملي توګه د ژوند په مختلفو اړخونو کې کارولی شي او اصلي موخې ته پر ځان رسوي او په عملي ژوند کې ترې ګټه اخلي. دا میتود چې کله ښوونکي کاروي نو دغه لاندې 4 پړاوونه یا مرحلې باید په پام کې ولري. الف: د چمتووالي یا تیاری پړاو. ب: د تشریح او توضیح کولو پړاو. ج: د ښودنې یا کتنې پړاو. د: د ارزیابۍ یا ازمویلو پړاو. اوس به په ترتیب سره په دغو مراحلو لنډې خبرې ولرو. الف: د چمتووالي یا تیاری پړاو. په دې میتود کې د مضمون د تدریس په بهیر کې له وړاندې څخه باید د عملي تجربو او وسایلو د برابرولو او چمتو کولو غم خوړل شوی وي، یعنی لازم او د اړتیا وړ څیزونه په ټولګي کې د زده کوونکو لپاره د میز پر سر موجود او یا په داسې ځایونو کې ښودل شوي وي چې د ټولو زده کوونکو لپاره د لیدلو وړ وي. دغه میتود او پړاو په ساینسي علومو کې تر نورو ډیر د اړتیا وړ او لازمي بریښي. ښوونکي باید د تدریس له پیل څخه د مخه ټول هغه اسباب او وسایل چې عملي کار پرې کیږي په دې پړاو کې آماده کړي وي، حتی داسې کتلي او ازمایلي وي چې په درسي پروسه کې خنډ رامنځته نه شي. د همدې پړاو په ترسره کولو سره ټول هغه څیزونه ښوونکي برابروي چې د وخت د ضایع کولو څخه مخنیوی وشي او په تدریس کې بیا ځنډ او ستونزه پیښه نه شي. په دې پړاو کې ښوونکی په هر اړخیزه توګه پاملرنه کوي، ټولګی، شاګرد او د درس چاپیریال او فضا رامنځته کوي. له روحي پلوه زده کوونکي د درس لپاره چمتو کوي، د سم فضا اوریدلو، ویلو او لیدلو ته برابروي. ب: د تشریح او توضیح پړاو. په دې مرحله کې ښوونکي د موډلونو، انځورونو، چارتونو او ضمني کیسو او له موضوع سره د تړلو څیزونو تجربو په ښودلو، ویلو او وړاندې کولو سره درسي موضوع په اغیزمنه توګه تشریح او توضیح کوي. د اړتیا سره سم د برابر شوو موادو څخه کار اخلي. په ځای او په خپل وخت سره مرستندویه توکي کاروي. کارول شوي توکي باید په ساده ژبه او ساده الفاظو او جملو سره تشریح کړلی شي. د تشریح ژبه په عمومي توګه باید ساده او د ژر پوهېدو وړ وي. د تشریح په لړ کې د لنډې پوښتنې، سوال ځواب لپاره وخت ورکړل شي چې درس یا تشریح ګټوره، اغیزمنه او د ټولو لپاره د پوهېدلو وړ وګرځي. په عملي یا نمایشي میتود کې د شاګردانو لپاره د عملي زده کړې شرایط برابر او د توکو په اړه معلومات ورکړل شي. ټول څیزونه او مفاهیم په ساده او اسانه توګه توضیح کړل شي. کومه توضیح او توشیح چې ورکړل شوي وي په هر شاګرد په عملي توګه ترسره کړي. د وخت په پام کې نیولو سره د زده کوونکو ونډه چې هغوی فعال ساتي له یاده ونه ایستل شي. ج: د نمایش یا ښودلو پړاو. په دې پړاو کې ښوونکي له تشریح سره سم ځینې سمیع او بصري آلات په نندارهیز ډول زده کوونکو ته ورښیي او په عملي ډګر کې هغه کاروي. د دغو نمایشي وسایلو په توګه دوه اړخیز زده کړه ترسره کیدی شي، په دې خاطر چې درسي فعالیت یوازې په ښوونکي پورې محدود پاتې نشي. د نمایشي پړاو په ترسره کولو سره زده کړه دوامداره او اغیزمنه کیدلی شي. ښوونکي د ښوونې په لړ کې داسې شرایط برابر کړي چې ټول زده کوونکي په ټولګي کې په سوالونو او ځوابونو کې په فعاله توګه ونډه واخلي. ټول په درسي پروسه کې برخمن واوسي. د ښوونې یا نمایش په اړه د زده کوونکو پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل شي. د
د ازمایښت یا ازمویلو پړاو دا هغه پړاو ده چې له تدریس څخه وروسته ټول هغه مسایل چې ښوونکي د مختلفو فعالیتونو په لړ کې شاګردانو ته ور زده کړي او ورښوولي وي په زده کوونکو تکرار او نیمګړتیاوې بشپړې کړي له هغوی څخه تشریح او توضیحات وغواړي په همدې ډول خپل ورکړی درس وازموي که چیرې په کومه برخه کې ستونزه وي په یو بل ټولګي دې هغه تکرار کړي که اړتیاوې په څو تنو دي هغه موضوع بیا د زده کوونکو په خوله تکرار کړي تر هغې چې اصلي مطلب او مخې ترلاسه شي په دې میتود کې تر ټولو غوره لاره او طریقه دا ده چې زده کوونکو ته زمینه برابره کړی شي چې هغوی یو د بل له معلومات او توضیحاتو څخه په عملي ډول اغېزمن شي ټول هڅه وکړي چې تر دغه ازمایښت بریالي راووځي هغوی هر تن ته د ښوونکي په نقش او کردار کې ځای ورکړل شي چې دغه عملیې ته په ښوونه او روزنه کې د رول پلی یا اصطلاح کارول کیږي په دې رول کې زده کوونکي د مسؤلیت او ډاډمنتیا احساس کوي او باوري کیږي چې د موضوع ټول تیاره ګوټونه روښانه کیږي شاګرد د ذهنا او جسما موضوع اخیستنې ته پاملرنه کوي خپل حواس په ټاکلي موضوع باندې متمرکز کوي د زده کړې ځواک یې پیاوړی کوي موضوع په واقعي او عیني توګه درک کوي ښوونکي کولی شي چې د موضوع او مضمون سره په تړاو خپل نظریې او عملي هڅې او فعالیتونه داسې تنظیم کړي چې د هماغه مضمون سره سمون ولري د ساري په توګه ښوونکی کولی شي د ریاضي په مضمون کې په شاګردانو باندې د یو دوکاندار پر رول کې یو تمثیلي لوبه ترسره کړي په دې لړ کې د جمع منفي ضرب او تقسیم عملیې په نندارهیزه توګه زده کوونکو ته د ور وښیي هغوی په اړوندو اصطلاحاتو وپوهوي د رول پلی په نمایشي هڅو او فعالیت کې باید دغه لاندې ټکو ته پاملرنه وشي لومړی د نندارې یا نمایش لپاره ټول درسي لوازم او شرایط برابرول دویم هغه موضوع چې ښودل کیږي او یا تمثیلیږي په نمایشي ډول باید ولیکل شي دریم په ننداره یا نمایش کې د هر تن زده کوونکي دنده او نقش په ګوته کول او ورباندې تمرین کول څلورم هر شاګرد ته د هغه له ذوق او سویې سره سم د لوبو دنده وسپارل پنځم ټول هغه زده کوونکو ته چې په دې درسي پروسه کې شامل وي د تمثیل اهداف او موخې له وړاندې څرګندې شي په ځانګړي ډول اجرا کوونکي له مخکې څخه له ټاکلي برنامې څخه خبر او معلومات ولري شپږم د ښودنې یا نمایش څخه وروسته په موخو اهدافو او موضوع باندې داسې بحث وشي چې ګډونوال یو ټاکلې پایله ترلاسه کړي او هم هغه ارزیابي کړلی شي اووم په ګډه یې اغېزمنتیا او د هر تن څرګندونې په دقت سره واورېدل شي چې په نورو درسونو کې ترې ګټه واخیستل شي د تمرین او تکرار میتود د ښوونې او روزنې د دودیزو میتودونو په لړ کې د تمرین یا تکرار میتود له پخوا څخه ډېر کارېږي دغه میتود ډېر اغېزمن او د ښو پایلو لرونکی وي ښوونکي د تکرارولو او تمرین په مرسته کولی شي ټاکلي درسي مفاهیم او مطالب په اسانه توګه د شاګردانو په ذهن کې ځای په ځای کړي په دې ډول زده شوي مفاهیم تل د زده کوونکو په حافظه کې ځای نیسي بیا په اسانه توګه له حافظې څخه نه وځي تل کولی شي هغه زده شوي مفاهیم په عملي ډول وکاروي او ګټه ترې واخلي تمرین مختلف او جلا ډولونه لري له هغو څخه د ځینو یادونه په لاندې توګه کولی شو حفظي تمرین یا استنباطي تمرین له نظره تیرونه یا مرور د عملي کولو تمرین الف حفظي یا د حفظولو تمرین دغه ډول میخانیکي زده کړه او تمرین چې یوازې حافظې د جملې سپارل کیږي د تفکر او تعقل برخه پکې ډیره لګوي چې ورته د حفظولو تمرین وایي شي لکه د ضرب زبانی جدول په یو ډول تکراروي یا حفظي تمرین بللی شو په دې ډول تمرین کې زده کوونکي یو مطلب په ډیرې محدودې معنا سره په تکرارولو او زور سره خپل ذهن ته سپاري د موضوع اصلي مقصد ته چندان پام نه کوي د ساري په ډول یو زده کوونکی کیدای شي د افغانستان مساحت په تکراروي توګه خپل ذهن ته وسپاري په دې نه پوهېږي چې طول البلد او عرض البلد یې څومره دی یوازې ارقام حافظې ته سپاري او په دې هم نه پوهېږي چې کوم مشهور سیندونه لري او پیداوار د دې خاورې څه دي یا دې ته ورته نورې بیلګې ب استنباطي تمرین په دې تمرین کې د مختلفو تیوریو نظریو څخه پایله ترلاسه کیدای شي نوموړی تمرین عقلي استدلال خبرو اترو د نویو مفاهیمونو او موقعیتونو له کارولو سره اړه مومي سره دې چې د تکرار ونډه په استنباطي میتود کې هم شته مګر دغه تکرار یوه بڼه نه لري دغه تمرینونه یو له بل سره په توپیر کې د یو موضوع یا مفهوم په شاوخوا راڅرخي کوم تمرینونه چې د هندسې په قضیو په اړه ترسره کیږي او همدا ډول هغه مسایل چې زده کوونکي پر قضیو او دلایلو باندې له پوهې څخه وروسته حلوي ورته استنباطي تمرین وایي جیم له نظره تیرونه یا مرور یا زغلنده کتنه
دا تمرین هغه وخت کارول کیږي چې د یادو شوو مسایلو او مطالعو په اړه پوهه لا پخه کړای شي. په زغلنده نظر پخوانۍ پوهه یا تجربه لا پیاوړې کول، یعنی هغه څه چې پخوا زده شوي وي یو ځل بیا په هغو مرور وشي. دغه مرور د موضوع د لنډیز کره کولو، بشپړولو او طرحه کولو په موخه چې په تجربو کې لا ښه مهارت او پوهه زیاته شي له دغه میتود څخه کار اخیستل کیږي. مرور په یو درسي مطلب او موضوع باندې بیا راګرځېدل او په هغې باندې ښه ځان پوهول چې په عمل او نظر کې ترې بیا ګټه واخلي. په ذهن کې بیا د اړوندې موخې ژوندي کول او تازه کولو ته زغلنده کتنه او مرور ویلی شوي دي. په دې کتنه کې سره هغه برخې چې موضوع له ذهن څخه وتلي یا هېرې شوي وي بیرته راتازه کیدی شي او یا هم نیمګړې پوهه بډایه کیدلی شي. کیدی شي هغه پوهه یا تجربه په عمل او نظر کې د تل لپاره په ذهن کې ژوندی پاتې شي. د ګڼنې یا عمل تمرین. دغه تمرین د خوځنده یا حرکتي او تخنیکي مهارتونو او تجربو د ترلاسه کولو او پیاوړي کولو په خاطر کارول کیږي. ورزشي تمرینونه او د کسبي او حرفوي مهارتونو د زده کړې لپاره عملی تمرینونه دي چې د دې ځانګړنې د مخه یادې شوې. د دې تمرین لپاره ښوونکي باید لاندې څو سپارښتنې په پام کې ولري. لومړی، زده کوونکي باید تر ټولو د مخه په دې وپوهیږي چې دغه تمرین د کومې موخې لپاره ترسره کوي. دویم، د تمرین مهال باید ټاکلی وخت ونه نیسي، نه داسې چې 1 ساعت تمرین په 2 ساعتونو کې ترسره شي. دریم، زده کوونکو ته هغه ټاکلي تمرینونه ورکړل شي چې په درسي پروسه کې ارزښت ولري، هغه چې له ښوونیزو مفهومونو او موخو سره مرسته کوي او ګټور تمامیږي. د درس د ارزښت د ښودنې لپاره د زده کوونکو ته له ټاکلي اندازې زیات تمرین ورکول بې ګټې او مناسب نه برېښي. د تمرینونو حجم باید د زده کوونکو له اړتیاو او سویې سره سمون ولري. د تش مطلب له حفظ کولو څخه باید ډډه وشي. یوازې حفظ کول باید موخې نه وي، ځکه چې د یو مطلب یوازې حفظ کول د هغه د پوهېدلو په معنا وي. په هغه صورت کې د یو مطلب یا مفهوم حفظ کول جایز ګڼل کیږي چې د بنسټیزو هدفو سره مرسته وکړي او یا ورسره تړاو ولري یا د هغه درس د هدفونو په ترلاسه کولو کې مرسته او اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې ټولو پړاوونو څخه وروسته د ښوونکي درسي پلان چې د هغه له مخې خپل درسي په ټولګي کې مخ ته بیایي د کاغذ پر مخ په لاندې توګه د ترتیب او تنظیم کړي.